په افغانستان کې ژمی په سختېدو دی خو ولس له سخت بشري ناورین سره مخ دی. د افغانستان اسلامي امارات وروستیو پریکړو خلک سخت اندېښمن کړي دي او ولس له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د طالبانو وروستیو ناسمو پریکړو ته ولس په تمه ده ترڅو بیرته یې واخلي. تمه شته چې وضعیت نورمال شي خو تر اوسه ورته کوم قطعي تصمیم نه دی نیول شوی. لا بل پلوه هیواد کې ژمی په سختېدو دی او خلک د ژمني او خوراکي توکو د نه شتون له امله سر ټکوي. لا بلې خوا ولس ته د بشري مرستو د رارسېدو اداره داسې وایي تر هغه چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي وي او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي نو موږ د خپلو کاري فعالیتونو د بیرته پیل کولو لپاره تصمیم نه لرو. د افغانستان اسلامي امارات وروستیو پریکړو په ټول هیواد کې بهرنیو مؤسسو خپل کاري فعالیتونه ځنډولي دي. راپورټونه ښایي خوارځواکي اوس په ټول هیواد کې پراخه شوې ده او په سلو کې 90 سلنه کورنۍ نشي کولی ترڅو خپلو ماشومانو ته خوړ پیدا کړي. یوه سروي ښایي چې 20 میلیونه افغانان چې د هیواد نیمایي وګړي دي دا خوړو له سخت بحران سره مخ دي. ناجمه زلی او میمن بي بي سي ته وایي چې د ډوډۍ نشتون له امله خپلو بچیانو ته نشهیي درمل ورکوي تر هغه چې ورته ډوډۍ را پیدا کړي. دا و تاسو ته لنډ جزئیات تر بیا ښې چارې.